په هلمند ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند د هلمند ښوونیز مرکز له اومې دورې څخه 503 تنه زده کوونکي له کمپیوټر، انګلسي او عربي ژبې څخه فارغ شوي دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسوولین وایي چې د زده کوونکو د اجازه په برخه کې لا اغېزمنې هڅې دوام لري. د دغه فارغت غونډې پر مهال د هلمند ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر مولوي سلطان محمد حنیف ویل تر دې وړاندې هم له د ښوونیز مرکز څخه په شپږو دورو کې 2170 تنه زده کوونکي له کمپیوټر، عربي او انګلیسي ژبې څخه فارغ شوي دي چې اوس مهال د فارغ شوو زده کوونکو شمیر 2750 تنه زده کوونکو ته رسیدلی دی. دا د مختلفو سیمو دي د هلمند ولایت هغه که محصلین دي که طالبان دي د مدارسو او که د مکاتبو شاګردان دي. یوه خبره باید وکړو چې په دې ښوونیز مرکز کې زموږ سره د هلمند ترڅنګ د نورو ولایاتو شاګردان هم دلته زده کړې کوي او هم یې کړي دي چې دلته دوی محصلین وي په پوهنتونو کې راغلي وي، دلته پوهنتونونه وایي. نو په ضمن کې بیا زموږ په سنټر کې هم داخله کړې ده. ډېر د نورو ولایاتو شاګردان هم زموږ سره شته چې موږ زده کړې ورکړي دي. پر همدې مهال د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست استازی مولوي عبدالاحد مبین په دینی او عصري علومو کې زده کړې مهمه یادوي او وایي چې دا زده کړې کولی شي چې د اسلامي نظام د لا پرمختګ او پیاوړتیا سبب شي. نوموړي د خپل وینا پر مهال پر زده کوونکو د زده کړې په ترلاسه کولو ټینګار کړی دی. عربي ژبه هغسې معزز مکرم ژبه ده چې د جنتیانو ده. زده کړه د دې ژبې به نیکبخته سړی کوي. او انګلیش ژبه زموږ ستاسو ملي ګټې ټول تر دغه ژبې پورې تعلق لري. نو زموږ ستاسو نیت او اراده او هدف که په هر کسب، په هر علم، په هر شي کې چې وه شي هغه ته الله زموږ سره معاونت کوي، نصرت کوي، کومک کوي. همداراز د هلمند ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالرحمن حذیفه وایي د اوسنۍ نړۍ غوښتنې په دینی او عصري علومو کې زده کړې ترلاسه کول پوره کوي. هغه زده کوونکي په دینی او عصري علومو کې د دوامداره زده کړو په لور هڅولي دي. نو انګلیسي د عصري علومو کلي ده. کله چې دا کلي ستا په لاس باندې دراله دغه اول قدم دی، ابتدا ده. وروسته نو بیا په تا پورې اړه لري چې ته کوشش وکړې، هڅه وکړې چې د دې څخه څنګه سالمه استفاده وکړې، څنګه د خپل مقاصد او اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دا استعمال کړې. او همداسې کمپیوټر یوازې په دې باندې اکتفا ونه کړو چې د کمپیوټر ورډ او وینډوز پروګرامونه موږ دلته زده کړو، ایکسل دا ډېر ابتدایي پروګرامونه دي. دا خالي د دې لپاره یو انګېزه باید د چې موږ یې واخلو چې کمپیوټر وروسته د عصري ټکنالوژي دا ټول اساس او اصل دا په کمپیوټر باندې بنا دی. بل لور له د ښوونیز مرکز له عربي ژبې یو تن فارغ شوی زده کوونکی ملا محمد یعقوب له اسلامي امارت څخه مننه کوي چې د زده کړو په برخه کې دوی ته زمینه سازي کړې ده. نوموړی ژمنه کوي چې ترلاسه کړې زده کړې به د هېواد ټولنې او خلکو د خدمت لپاره وکاروي. خصوصا لرئاسة الأعلام والثقافة في ولاية هلمند. وثانيا وفي المقام الثاني أتوجه بألفاظ أعمق للشكر والامتنان لأساتذتنا الأفاضلة الذين بذلوا جهدهم ووقتهم وأنفسهم في تعليمنا وتعلمنا وتوجيهنا خلال الدورة اللغة العربية العلمية والعملية. ویلای شو چې د هلمند ښوونیز مرکز ترڅنګ په دې ولایت کې بېلابېل خصوصي ښوونیز مرکزونه فعالیت لري چې په سلګونه ځوانان په عصري او دیني علومو کې خپل زده کړې پکې پر مخ وړي.